ما خپل حفاظت خپل دفاع پر توپک تر پسې واخسته. اول ګولۍ به ته چلوې د بیا هغه بعد زه تر چلاوم. تا ته به څوک وایي، تا ته به د دې لکي مروت خاورې غداران وایي چې وبه ډار کې سازشونه منصوبې به ورته جوړې کې. تا ته به غوږو چې څه خبرې کېږي، ډي سي صاحب، ډي پي او صاحب، کمیشنر صاحب، ډي جي صاحب، چیف سیکرټري صاحب، وزیر اعلی صاحب، اوس پښتون کومر وتلی ده، لا پایینه قانون چې حق راکه، امن غواړو، خړې اوبه غواړو. خړې اوبو دریای کرم ګیټونه چیک که، چیک یې که، که چیک دې نه کړه بیا مو دې نه بعد اعلان جنګ خو کړی ده، اعلان جنګ خو مو کړی ده، بلکې دې نه بعد به بیا یو بل اعلان کوو، بیا به هغه ډېر خطرناکي، هغه به ډېر خطرناکي. دا وار وه، دا د ریاست وار وي، دا د حکومت وار وي، دا د ډسټرک ایډمنسټریشن، ډویژنل ایډمنسټریشن، ټولې ریاستي ادارې د وار وي چې زه مجبور یم، زه تنګ یم، ما وطن غیر آبادېږي، ما فصلونه تباه کېږي، ما بال بچې تباه کېږي، ما مستقبل تباه کېږي. که په قانونو سره چینېږي 24 ګنټې ما مذاکراتو دروازې خلاصې دي. کمیشنر صاحب پرون جماعت اسلامي وفد نه مذاکراتو نه پټ سلې، پرون پټ سلې کمیشنر صاحب، بنو کمیشنره مذاکراتو نه پټېږي د غدارانو په سازش، د غدارانو په دباو باندې. خو وار وه که وینه تویدله ذمهوار به کمیشنره ته یې، بنو کمیشنره که وینه توی سله ډیپټي کمیشنره ته به ذمهوار یې، کور درته معلوم ده، ګیټونه درته معلوم دي. که وینه تویدله مروت کنال اکسنه اسماعیل مروته برامخیله ذمهوار به ته یې، چې څومره نقصان کېږي ذمهوار به اکسنه مروته کناله اسماعیل مروته. ډي سي لکي مروت زیشانه کمیشنره نام دې نه راځي چې له مذاکراتو پټېږي. ته ما سره مذاکرات په دغه کې چې حق مې نه جوړېږي، ته ما له حق خبرې، ته بیا دغې کرسۍ باندې ناست شپاره یې. ای بنو کمیشنره دغې کرسۍ باندې ولې ناست یې؟ دغې کرسۍ بې عزتي مه کوه چې ته ما له حق نه یې خبر. ته ما په ډویژن چې کمیشنر یې، ته شرابو او کبابو پاره یې، ته لوټ ماره کرپشن پاره یې، ته عیاشي پاره یې، ته ما نوکر یې، ډي سي صاحب ته ما نوکر یې، ته ما حق نه یې خبر. خلکو ته وایه دو حق ستا که نه، ته ما حق نه خبر یې. ایریګیشن ډپارټمنټ ریکارډ واخله، ډاکومنټس واخله چې ما 20 لکه کرناله مځکه ده، نیر مې ده، نیر ګیټونه مې دي، 40 کاله د مخ چې راکړې دي، 28 سال در باندې بند وې، بیا د هغه بعده راکړې، او اوس درنه بند کړې غنمو شین فصل خربوزو فصل مې تباه کړي. ته نه یې خبر؟ ښه خبرې ډي سي، ښه خبرې کمیشنره، ټولې ادارې خبرې دي. خو دا دی اسلام آباد غدارانو په دباو په سازش باندې تا نه ګیدړ جوړ ده او ته په دغه سازش کې شاملې. خو موږ توپک نه اخیسته، خو چې تا توپک ورپسې راوړ، 40 ګاډي پولیس ته راوسته، بختربنده امبولانسونه دې راوستل، سبا عمل یې راولیا، بیګا عمل یې راولیا، بیګا د شپې ته جوړي چې سازش جوړ و چې په درد میدان به ډزونه کوو. موږ ته د سازش کاره څه سړي دې تیار کړي وو، پیسې دې ورکړې چې دلته په میدان ډزونه ورکه. نن دې یو سازش جوړو، موږ تا منټ له سازشونه خپلو خلکو ته دی چې کومې غدارانو ایجنټان دي، میټینګان کوي چې دا در نه به ختم کوو، دا توپک یې راوړ، شر جوړوي، فتنه جوړوي، فساد جوړوي. موږ امن پسند خلک یو، موږ آیین پسند خلک یو، موږ قانون خلک یو، موږ پاکستان وفادار خلک یو، موږ خاورې وفادار خلک یو. موږ دعوه ده چې پاکستان آزاد کړی ما ده، او په پاکستان چې څومره جنګونه راغلي دي ما جنګ لړاو کړی ده. کشمیر ته زه تللی یم، افغانستان ته زه تللی یم، فلسطین ته زه تللی یم، دنیا په هر غوږي چې زه جنګېږم. ته ما ته شرپسنده دهشتګرد وایې، ته ما پسې توپک راریا، ولې زه دهشتګرد یم، زه باغي یم، زه شرپسند یم. توپک ته ما پسې ورې راوړ منظر فقیر چوکۍ ته، تا جوړو سیول هسپتال ته دې ما پسې توپک راوړ، شپې توپک ورپسې راریا، شپې منصوبې، ډي پي او وار وه، ډي سي وار وه، کمیشنره وار وه، ډي جي وار وه، بخملو کلي چې زه نن موجود یم، پرون موجود یم، بیا به موجود یم. اول بخملو ته راشه، ګولۍ وچلوه، بیا که ته جوړي ته راځې، بیا ته جوړي ته راشه،
پښتون قوم به ټول جنگ تر سره کوي ما به یو شهید وي اتاول بسل مړاو تا بسل مړاو او توپک نه قرار سا توپک مر پسې را روا تینیم پیو بخپله جیب چې شوریا اف آی آرونه به جیب چې شوریا ما ته دې چې څوره پورې امن نه را خړې اوبه دې نه را دوره پورې به توپک په لاس ترته ګرځوم نن بیا ترته ګرځوم سبا بیا ترته ګرځوم رمضان به ټول توپک ترته ګرځوم عید چې بیا ترته ګرځوم عید نه بعد بیا ترته ګرځوم چې توره پورې د امن نه را خړې اوبه دې نه را دوره پورې به توپک په لاس ترته ګرځوم خو ډز نه ترکوم قانون په لاس چې نه اخلم ته به ډز ورکیا بیا زه جواب درکوم به تا ته پته ولګېږي چې تا ته به له پاسه ډزېږي تا ته به له کوزه تر ډزېږي تا ته به له څلورو طرفو نه ډزېږي بیا به هغه قیامت ته وګورې دنیا به دې ګرموي چې خپل عوام یې مړه کړه دنیا به لعنت تر باندې وایي چې دنیا خپل عوام دې مړه کړه ولې دې مړه کړه امن غواړي خړې اوبه غواړي راکه امن خړې اوبه راکه کور مې ګیټونه چیک کا شل لکه کرنالم ځکه مې غیر آبادېږي بچي مې تباه کېږي مستقبل مې تباه کېږي هر څه مې تباه کېږي او ته خامخا ما تباه کوې چې ته ما تباه کوې ما لاس چې توپک ته ترتا دوره مې به توپک اخیستی چې امن دې نه را خړې اوبه دې نه را نعرې تکبیر نعرې تکبیر نعرې تکبیر اسلام پاکستان پښتون مروت بیٹانی بھائی بھائی مروت بیٹانی بھائی 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 مروت بیٹانی بھائی بھائی سارا پښتون بھائی بھائی سارا پښتون بھائی بھائی ټول پښتون دې ته جوړي میدان ته راځي ټول پښتنو لیډران دې راځي ویلکم موست ویلکم ټول پښتانه لیډران دې راځي ټول پښتانه دې راځي دا د وسایلو د حق جنگ دا دا د امن جنگ دا دا د حق د باطل جنگ دا دا د حق د باطل جنگ دا دا د ظالم د مظلوم جنگ دا دا د ظالم د مظلوم جنگ دا دا د امام حسین علیه السلام د یزید جنگ دا دا د موسی علیه السلام د فرعون جنگ دا نعره تکبیر